آیا تاسو پوهیږئ چې کله ستاسو پوستکی د غورځېدو له امله زخمي شي او یا هم د سلو وهلو له امله پرنجي کوئ نو هغه مهال مو په بدن کې یوه پټه جګړه روانه وي؟ سلام، نو زه به په ننني درس کې د انسان د بدن د دفاعي سیستم په اړه معلومات در سره شریک کړم. د بشر د بدن دفاعي سیستم پر دماغ سربیره د خلکو لخوا پیژندل شوی ډېر پیچلی بیولوژیکي سیستم دی او د بدن د وفادار ساتونکي پوځ په شان کار کوي. ځینې برخې یې ګازمېوهي او کشف کوي او ځینې یې دښمنان بربادوي او ځینې یې بیا د دښمنانو د بڼو په یادولو سره په راتلونکي کې د ماتې ورکولو لپاره چمتووالی نیسي. ګورئ، ځینې مضر میکروبونه د بدن پر لومړۍ دفاعي کرښې یعنې پر پوستکي او مخاطي ریشه تیری کوي او وړې بدن ته ننوځي. خو د بدن ګزموي ځواکونه یعنې سپین کرویات یې څاري. کله چې مضر میکروبونه بدن ته ننوځي، مایکروفاجونه د ساتونکو په شان پر وخت دفاعي جګړې ته وردانګي او د دښمن پر وړاندې جنګېږي. دوی د بدن په دفاعي سیستم کې د پاکوونکو او خوړونکو په شان دنده ترسره کوي چې نه یوازې مضر میکروبونه خوري بلکې د مضرو میکروبونو بڼې یعنې انټیجین هم په یاد لرلی شي څو د بدن دفاعي سیستم وکولی شي چې دغه مضر میکروبونه پاک کړي. که ځینې هیلاناک مضر میکروبونه د بدن یادې دفاعي کرښې ته ماتې ورکړي، لیمفوسایتونه به د ځانګړي ځواک په شان د مضرو میکروبونو پر ضد مبارزې کې برخه واخلي. تیم مرسته کوونکې حجرې به تر ټولو لومړی د مضرو میکروبونو په باب هغه معلومات وپېژني چې د مایکروفاجونو لخوا ورته برابر شوي دي. وروسته تر دې به بي حجرې د تیم مرسته کوونکو حجرو تر لارښوونې لاندې د وای په بڼه دفاعي مواد جوړ کړي. دغه دفاعي مواد د ځانګړي مقناطیس په شان له مضرو میکروبونو سره ډېر نږدې نښلېږي. په همدې مناسبت مضر میکروبونه پر روغو سلولونو برید نشي کولی او مایکروفاجونه په اسانۍ مضر میکروبونه پیدا کولی او ډېر ژر یې پاکولی شي. د مضرو میکروبونو پر ضد د یادې مبارزې تر پای ته رسېدو وروسته د بدن دفاعي سیستم د دغو میکروبونو بڼې نه هیلوي. یو شمېر لیمفوسایتونه یې د یادښت په حجرو بدلېږي او د دغو مضرو میکروبونو بڼې په یاد ساتي. که په راتلونکي کې هماغه شان مضر میکروبونه یو ځل بیا پر بدن برید وکړي نو د بدن دفاعي سیستم سمدلاسه مناسب دفاعي مواد جوړوي او پر ضد یې مبارزه کوي او مضر میکروبونه ژر له منځه وړي. دا د بدن ایمونولوژیکي یادښت دی. موږ د بدن د دفاعي سیستم د کار د پیاوړتیا لپاره تدبیرونه هم نیولی شو. د بېلګې په توګه موږ باید په وخت لاسونه ومینځو څو بدن ته د مضرو میکروبونو د ننوتلو مخه ونیول شي. موږ باید د پرنجي کولو په وخت کې خوله پټه کړو او پر همدې تاریکي د بڅرکو او ویروس د خپرېدو مخه ونیسو. موږ باید ډول ډول تازه سبزی او میوې وخورو او د بدن دفاعي سیستم ته باید قوت برابر کړو. دغراز موږ باید ښه خوب وکړو څو د بدن د دفاعي سیستم روغتیا وساتو. پر همدغو لارو چارو د بدن دفاعي سیستم پیاوړی کولی شو.